ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د وسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان او ستا د نازونو اداګانو لوګی ستا د نری نری خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه څه شوتل نه یم چې بیا به وشم نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري ما زړه کې وویل په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري او دغسې بله یوه قطعه ده چې خدایه موږ یو بل ته داسې شریفان کړې لکه څنګه چې په چیک پوسټ کې شریفان یو او دا خوبي د شرافت کره کې راغله بیا به موږ د حرافته په امان یو او چرترور د خور د لاسه قتل نشو خو بس خویان دي د غیرت په نوم قتلیږي او په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري ځای ماتېږي 80 کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده د هر سړي د مینې پرسنټیج راته معلوم دی او د ژوند تودو سړو را باندې ډېر څه زده کړي په دغه کتابچه کې هر یو پیج راته معلوم دی په اسلام باندې د خپل سره تیر یو په اسلام باندې د خپل سره تیر یو چې د مال خبره راشي په شاکیږو او په حجونو تبلیغونو ډیر مین یو خور چې خپل برخه غواړي خپکی اپا د دې غرور وای نه چې ضرور خور راځه اخو مې وې شکل ها دا غزل سره شریکو ما د ارمان فرمایش ته چې د شکل نه تاسو هم نه تاسو د دوړو فرمایش ته نه بیا ډیره خشوه اپا زمان دي ها نو غزل داسې دی چې د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي او ګفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي او دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي او تخلیق نه یې په خپله د قدرت اندازه لګي او چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا دوستانو ته د دوست ضرورت اندازه لګي مهرباني جی چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا دوستانو ته د دوست ضرورت اندازه لګي او دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کیږي لوهار صاحب دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کیږي د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي او عادل رحمان صاحب د مقطع شعر دی چې کور ته درله راشي او تا ستا په کور کې وجني چې کور ته درله راشي او تا ستا په کور کې وجني نو سراجه دې نه ستا د شرافت اندازه لګي او بل دغه دی چې یو ورځ به مې د ژوند ستوری ډوبېږي خامخا یو ورځ به مې د ژوند ستوری ډوبېږي خامخا په ما به تورې خاورې امبارېږي خامخا او تر څو پورې به داسې لیونی لیونی ګرځم تر څو پورې به داسې لیونی لیونی ګرځم څه تندر به په ما باندې غورځېږي خامخا او دا زه چې پکې هره شپه زرې زرې وده شم دا زه چې پکې هره شپه زرې زرې وده شم دا کټ به رانه دلته پاتې کېږي خامخا او دارا سکندر څه شول هغه شان شوکت یې څه شو هر څوک به ځي په هر چا به ورانېږي خامخا او دا نن چې د هر چا په خوله سراج سراج ناره ده دا نوم به د دې خلکو نه هېرېږي خامخا الله دې مې کې سراج الله